څلوېښت کاله چې د حضور پاک عمر پوره شو. بعضې علما وایي یو حقه د ربیع الاول اتم تاریخ و، ځکه پیدایش د ربیع الاول په اتم تاریخ، نو 40 کاله د ربیع الاول په اتم تاریخ پوره کېږي. نو یې وحی راغله او مشوره دا ده چې نه په 19 رمضان کې وحی راغلی ده، 40 کاله او 6 میاشتې تېرې وې. 19 رمضان و. حضور پاک فرمایي وی یو 2 فرشتې راغلې، وی ما همقسې د خپل زوړ عادت مطابق لګیم عبادت کوم، وی زه یې راپاڅولم او زما خو یې شق صدر و کاغه سینې راله وڅیرله. تاسو ته ما مخکې ویلي و چې 4 کرته سینه مبارکه څیرلې شوې. وی یو غیبي تله راله، یو غیبي، نو یې زه په تله کې یو طرف ته ودرولم او 2 کسان یې بل طرف ته په چابړي کې ودرول، غیبي کسانو. وی زه پې درون شوم. وی بیا یو زیاته 10 شو، د تلې هغه چابړي کې یو خوا 10 و یو خوا زه وی زه پې درون شوم. وی بیا 20 کړل، بیا پې زه درون شوم، بیا 30 کړل، بیا پې زه درون شوم. وی خبره زیاتېده، وی په هغه بل چابړي کې 100 کسان شو او وی په دې یو کې بیا زه ودرولم، وی بیا پې زه درون شوم. وی هغه یو فرشته بل ته وایي چې ځان له کړاو مه ګورئ، خواري مه کوئ، که دا ټوله دنیا دا مخلوق د تلې په دې چابړي کې واچوئ او دا لږ دې بله کې واچوئ، نو دی به پې وزنداري. دا خدای پاک عملي طور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل قدر او مرتبه ښیي. یعنې یسې مو ته ویلی شو چې ستا مرتبه زیاته ده، دا عملي طور دی کې بعضې حکمتونه. وی بهر کیف دا معامله چې ختمه شوه، نو ما ته جبریل علیه السلام وی اقرأ لوله. نو زموږ علما دلته 2 ډلې دي. بعضې علما وایي چې د ریخمو په کپړه کې وله د قرآن شریف د آیاتونه راوړي. وی اقرأ لوله. نو حضور پاک خو سکول، کالج، مدرسه، دارالعلوم دی نو ویلې، امی محض دی، په خطو کتابت بالکل نه پوهېږي او په دې الله فخر کوي. نبی علیه السلام نه ګورې الله وایي چې داسې انسان چې هغه نه په خط پوهېده، نه لیکل ورتلل او نه په کتاب پوهېده، او چې ما وغوښتل نو د ډېرو مضبوطو فصحا او د ډېرو قابلو خلکو رهنما مې جوړ کړ. خدای پاک ته کوم لوی شخصیت جوړ کړ. نو د ریخم په ټوکړه کې یې راوړ او څوک وایي چې نه، جبریل علیه السلام په یاد ورته لګیا دی اقرأ لوله. نو حضور پاک خو د ریخمو په کپړه نه پوهېده. او دویم وی اقرأ لوله، نو هیبت هم پې راغی. وی داسې هیبت را باندې راغی ځکه ناشنا سړي مې ولیدل، شق صدر وشو، نو په حضور پاک هیبت شو ډېر زیات. وی ما نبی علیه السلام ورته فرمایي ما انا بقارئ، نشم لوستلی. که د ریخمو ټوکړې خو ښکاره خبر ده، په خط نه پوهېده. او که په یاد ورته وی اقرأ، نو ما انا بقارئ، دومره هیبت دی را باندې چې زما نه دې وخت کې خبرې نه کېږي، نشم لوستلی. نو جبریل علیه السلام ځان ته را ترغاړه بس او زور یې وله ورکړه. چې زور یې ورکړه بیا ورته اقرأ لوله، اوس چېرته لوستلی شي؟ ما انا بقارئ. اوس خو را باندې زیات بوج راغی. په درېیم ځل بیا ورته وي اقرأ لوله، ما انا بقارئ، نشم لوستلی. نو بیا دا آیتونه ورته ووایي اقرأ باسم ربک الذي خلق. د الله په نوم، هغه الله چې ستا رب هم دی او د دې ټول مخلوق خالق دی، د هغه نوم ځان سره ملګری کړه او لوستل شروع کړه. د الله نوم چې سړي سره ملګري، هر کارونه سرته رسېږي، او چې د خدای نوم ورسره ملګري نه، یو کار به هم سرته نه رسي. د حضور پاک یو مبارک حدیث دی او دا ټول طالبان د کتابونو په دې اول کې وایي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم برحیم فهو اقطع. کم کار چې د انسان د زړه د توجه د خوښۍ کاري او د الله په نوم د شروع نه کا، دا به نقصاني وي. د الله نوم اخلی ښه، که دروازه کلا وهې بسم الله پې وایې، که قدم اخلی بسم الله وایې، که ډوډۍ خورې بسم الله وایې. بسم الله کې دومره برکت دی، په ډوډۍ کې به برکت پیدا کېږي. یو ځل حضور پاک ملګرو سره ډوډۍ خوړه، ډوډۍ ډېره وه، ګڼ کسان لګي. یو باندې راغی په دې میاس کې پکې شریک شو، هغه ټوله ډوډۍ په یو 2 مړۍ خلاصه کړه. حضور پاک مبارک وفرمایل وی که دې باندې د الله نوم اغشتې وي، دا ډوډۍ زمونږ د ټولو کاپي کېده.
خدا الله نوم یې وانغش نو شیطان د د لاس سره لاس ملګری کړ نو برکت لار پورته شي د الله نوم اخلی په ډوډۍ په اوبو یو ملګري یو زمانه کې غریب او بیا مالدار شو نوم یې نالم نو د هغه یو خاص نوکر و د هغه نه مې یو ځل تپوس وکړو مې لکه دا نیک دی په لږ وخت کې ډېر اوچت لاړ او بیا یکدم را پرېوت چې دا ولې څه چلو څه ګناهونه یې شروع کړل بعضې سړی چې هغه له خدای پاک څه لږ مال ورکي او لږه پویه ورکي نو هغه خدای خفه کوي بیا په ګناه سر شي نو ورو ګورې خوشحالي غم دا د الله په لاس کې مال او دولت خدای سره دی روغ صحت او مرض خدای سره دی الله لږ صبر وکړي پرېږده چې په دې ګناهونو کې لږ سري خو چې بیا یې راونیسي قسم دی که څوک یې ترې خلاصولی شي دا د قرآن شریف مضمون دی ګورې مې دا ولې څه چلو ما ته ویل نه جي یو ګاډی م واغش په یو نوې ګاډي 0 میټر په یو شوروم کې نو ما چابي را واغشته او دې نیک له مې وکړه چې نیکه دا چابي واله او د خدای نوم پې یاد کا بسم الله ووایه او سټارټ یې کا وی ما ته وی لرې شه دا هغه ګاډی علم چې بغیر د خدای د نوم نه سټارټېږي نو ما پې 5 روپۍ ورکړې بې د خدای د نوم نه سټارټېږي هغه باندې بس خو زه خو نوکر وم غږ مې ونه کړ وی په لاره راتلوم هغې ګاډي اکسیډنټ وکړ وی زه او دی خو پکې بچ شو لږ زخمیان شو خو ګاډي د لکونو روپو د زرګونو روپو له راغی ټوټې شو هغه چې ډغره وخوړه نو کله یو تکلیف کله بل قسم دی بیا پردي کور کې اوسېده بنګلې م ختمې شوې ګاډي م ختم شو خدای سره څوک ډغرې نشي والی ګورې یاد ساتئ تاسو ولیدل دا سیلاب چې څه موده مخکې راغی څومره غټ بلډینګونه د دې سوات او دا راځه د موږ د علاقو پورې څومره بلډینګونه ریز مریز شو ختم دا غټ پل دا تا دلدار ګړی پل تاسو وګورئ څومره غټ پل تاسو ورشئ وګورئ هغلته پروت دی ډکرې څومره غټ سیخونه انجینران ورته حیران دي چې دا دې سینګ مات کړل د دې لاس په لاس په شان غټ سیخونه او ټول کنکریټ او لاندې نه بورینګ کوي نو د کوم ځای نه هغه دغه راخېږي بنیادونه او په دا منځ کې مات کړي دي د بونډۍ پول ورپسې د چکدري پول چکدرۍ ته تلم چې مې وکتل د پول ډکرې هغلته پرتې وې د خدای د زور مقابله والله کې کېږي دا جاپان باندې چې کوم دا سموده مخکې دا آفت راوسته جاپانیانو سره علاج بیا و څومره دنیا پکې مړه شو ټیکټرانې یوړې ګاډي یوړل خلک یې مړه کړل یا په انډونیشیا چې کوم سونامي راغی رونو د خدای د قهر نه امان غواړئ که دعا کوئ نو دا وایي چې خدایا د خپل قهر نه په دواړه جهان وساتې مه په مال غرور کوه مه په بچو غرور کوه مه په قوم غرور کوه مه په پیسه غرور کوه یو د الله ذات دی چې دې ملګري هر څه به دې ټیکي او که الله دې خفه کړه نو صبر به درته وکړي څو ورځې ته به خوشحاله خو د الله د هغه نعمتونه به هم درکوي د هغې به داسې مثال وي لکه مږې ته چې ته په پنجره کې دننه غوښه ږدې مګه خو ورته خوشحاله چې غوښه د خوشبویه ده ورته ګډېږي لیکن هغه غوښه په حقیقت کې د مږې د ګرفتارۍ دپاره ده د نیوکې دپاره ده دقه رنګې د بېدینو خلکو دا خوراک او دا مزې چرچې دا د نیوکې دپاره دي نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې رب العالمین ورته فرمایي زما نوم ملګری که اقرأ باسم ربک د خدای نوم ملګری هر کار چې کوې د الله نوم هغه الرب چې هغه ستا رب دی رب د نیست نه د نشوالي نه هستی ته وجود ته رو په قلار تر رب څه ته وایي پوټې په قلار تدریجن یو شی کمال ته رسونکي هغې ته رب وایي یو نطفی پوټینې د مور په ګېډه کې د هغې نه څونه ښکلې خشته ماشوم جوړ کړي دا ماشوم د دې نطفې نه جوړونکي دې ذات ته رب وایي رب بیا دا ماشوم د مور د ګېډې نه بار راوباسي قسم دی عقل حیراني د دغه پوټي چینجي نه دا دومره خشته انسان جوړېدل د مور په ګېډه کې جوړېدل په اوبو کې دننه جوړېدل هډوکي هم جوړېږي غوښه او څرمن هم جوړېږي او ګردې هم جوړېږي او غاښونه دا ویښتې هم جوړېږي دا دومره څیزونه خو د مختلفو څیزونو نه جوړېږي دا ټول طاقتونه خدای وررسی او په هغه اوبو کې په هغه ګن کې پروتي
او بیا خدای پاک دنیا ته راوباسي. دنیا ته چې راوباسي دا څومره تکلیف باندې بیا خدای پاک ورو نشونما کوي، لویږي، زلمی شي، څلوېښتو ته ورسي، بیا طاقتونه ورو کمیږي او بیا وروستو بوډا شي. عقل وایي چې څونه بوډا کېږي چې تجربه زیاتېږي، نه اندامونه کمزوري کېږي نو دماغ هم ضعیف شي، غاښونه هم لاړل، سترګې هم لاړې کمزورې شوې او خوله هم کمزورې شوه. دا د خدای یو نظام دی وروڼو. ګورئ د خدای لوی طاقت دی، دا کارونه چې څوک کوي هغه ته رب وایي. بسم ربک الذي خلق، ټول مخلوق الله پیدا کړی دی. دا طالبان پوهېږي مفعول به نه ذکر کړ، ټول مخلوق خالق الله دی. اقرأ بسم ربک الذي اقرأ وربک الاکرم. لوله رب ستا چې دی دا سخي دی. زه به سخا درته کوم چې کوم څیز ته به د ضرورت راځي، که د شپې که در ورځې جبریل به درلېږم. ستا او ستا امت به نه پرېږدم، مجبوره به هم نه پرېږدم، ضرورت به درته پوره کوم. الذي علم بالقلم، خدای ورته ښایي چې ګوره قلم خو بېجان شی دی او ما د قلم په ذریعه خلکو له تعلیم ورکړه، نو ته خو جاندار یې، ستا په ذریعه به خامخا تعلیم ورکړو. علم الانسان ما لم یعلم، انسان اسم نه پیژندل او خدای وله تعلیم ورکړ. دا د غوا دا بچی چې د مور نه پیدا شي، کله د غوا بچی دا د ګرځېدو دا چل یې په کوم مدرسه کې زده کړی، کوم سکول کې زده کړه، په کوم کالج کې کوم پروفیسر ورته دا چل ښوولی دی چې دا څلور واړه خولې خپې به اوچتې او بیا د مور دا غولان به لشي او د هغې نه په خولې پی راکاږي. دا چل ورته چا ښودلی دی؟ دا ورته پروردګار وښو. یا ماشوم دا د جړا چل ورته چا وښو؟ دا چې یخني وشي او ګرمي وشي او دې چغې وایي، دا طریقه ورته چا وښوله. او ورو ورو چې لویږي دا ژبه زده کوي او مور پېژني او پلار پېژني او ښه او بد او شر خیر، هدیناه النجدین. الله وایي دا ټول هر څه ورته ما ښودلی دی. علم الانسان ما لم یعلم. تاسو نه ګورئ دا زمونږ په وجود کې چې کوم اندامونه دي، دا اندامونه خو د خر په وجود کې هم شته، لیکن تالی پکې هغه صلاحیتونه پیدا کړي چې خر پې نه پېږي. دا خو د اتی په وجود کې هم شته. د اتی په وجود کې چې کومه کارخانه ده نو د ماشي په وجود کې د هغې نه لږه زیاته ده. او به ته وایې به څنګه؟ ګوره جناب زه درته وایم د اتی څو خپې او د ماشي څو خپې دي. د اتیم خلط هم شته او د ماشي هم شته. اتیم خوراک کوي، ماشي هم کوي په خلطم. اتیم لویږي او ماشي هم لویږي. یو شی ماشي کې زیات چې اتی پر نشي والی او ماشي پر هم وایي. هغه اتی والا کارخانه ټوله خدای ماشي کې بنده کړې ده. هغه اتی والا غونډه کارخانه خدای دومره محدود کړې، پوټې کړې ده چې دی دله په مچ کې بنده کړې ده. لږ لږ فرقونه به یو بل کې وي. خدای ډېر لوی ذات او د قدرت مالک دی. دا آیتونه حضور پاک واورېدل نو بوج پرې راغی که نه؟ بوج د څو څیزونو نه راغی. یو خو یې ناشنا جبریل ولید علیه السلام، خلک یېرېږي داسې. دویم شق صدر هم وشو. دویم وحی نازله شو. جبریل علیه السلام یو محض نور دی، وحی درون شی دی. کور ته راغی. چې کور ته راغی بی بی خدیجې ته وایي دثروني زملوني او ما څادر واچوي، یخني مې کېږي. نو هلته تې خولې بېدلې وې، سختې خولې تې بېدلې وې. نو چې خولې تې وبېدې نو چې خوله چا نه زیاته لاړه شي او په لاره پې یخه هوا ولګي نو وجود یخ شي. ویله یخ شومه نو څادر یې پې د پاسه واچو. نو چې لږ په قلار شو بی بی خدیجه ورته ودرېدله. لقد خشیت علی نفسي، خدیجې زه خو په ځان یېرېږم. دا هغه غیر اختیاري روب په انسان راشي. لکه حضرت موسی علیه السلام چې کله امسا نه مار جوړ شو، د هغه امسا نه نو موسی علیه السلام شاته شو، ویرېد چې خدای دا مار سره به څه کوم، امسا نه خو مې مار جوړ شو. الله اله تخف مه یېرېږه. نو دا غیر اختیاري روب په انسان راځي، یره پرې راغله. بل دا یره مې په زړه کې چې دا جبریل که دا ما له هر ځل دغسې راځي او درې ځله زور راکوي خو سا به رانه وباسي. نو دا خو ډېر ګران کار دی. یو ځل یې زور ورکه چې د انسان د بشریت دا کم څیزونه دي چې دا ته یې خوښ. دوباره وله زور ورکوي، دوباره زور دې دپاره ورکوي چې د استعداد هغه طاقت پکې پیدا شي. او درې باره وله زور ورکوي چې لږې هغه د جبریل علیه السلام خو محض نور دی چې هغه ملکیت سره هغه اتحاد پکې پیدا شي.
بی بی خدیجه ورته څه وایي؟ وی قد خشیتو یا یریږم په ځان. بی بی خدیجه ورته تسلي ورکوي. ګوره هوښیاره ښځه دې ته وایي چې په تکلیف در باندې راشي او ښځه په تکلیف کې تا له تسلي درکړي د هوښیاره ښځه. وایي کله هرګز پام کوه مه یریږه. ولې؟ ته خو ډېر انک لتصل الرحم، ته خلکو سره ډېره صلې رحمې کې د رونو سره، د رشتهدارانو سره، گاونډیانو سره، دوستانو سره. تحمل الکل او تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق. یتیمانانو خدمت کې، د کونډو خدمت کې. او که چا سره مال نی ته وله مزدوري کې را پیدا کې وله چا نه کشي رکشي هغې پسې ورله ګرځې، نو تا به خدای چریم نه خرابوي. ودرېږه خو پې پوه وه د مخکې نه آثار ورته معلوم و. وی د ما له تره زوی دی ورقه بن نوفل، هغه له دې بوځم. نو نبي علیه السلام یې هغه له بوت. نو خدیجه بیبي ورته وی د دې رواره نه دې څه واوره. نو حضور پاک ورته ټوله قصه وکړه. نو ورقه ابن نوفل څه وایي؟ وی دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله شوې ده. تا له خدای نبوت درک. او افسوس دا د یو ځل به د قوم د وطن نه وباسي. نو که هغه وخت راغی چې تا دا قوم د وطن نه وباسي، نو زه به د کلک مدد کوم. ارمان چې زه جمدیم چې کلک مدد دې وکړم. نو حضور پاک خو د یو لوی قوم سره تعلق لره او مخرجیهم، دوی به مه وباسي. وی یو وخت به راشي دوی به ته وباسي د وطن. هماغسې وشوه. یو ځل بي بي خدیجې د حضور پاک نه تپوس وکړو. وی صاحب وی ورقه خو ستا د لومبۍ خبره اورېدلې وه د نبوت، او چې تا کله دعوت د اسلام ورکوه خو دې د هغې نه مخکې مړ شوی دی، هغې ته نه دی پاتې شوی. نو دې مسلمان مړ دی که کافر؟ نو حضور پاک ورته فرمایل وی ما دې په خوب کې په یو خشته باغ کې په سپینه جامه کې لیدلی دی. او چې سړی په خوب کې بنده په یو ښکلي باغ کې او په سپینه جامه کې وویني، دا د هغه د جنت نښه ده. دې به خدای جنت ته رسوي. نو 3 کاله رونو وحې بنده وه. نو 3 کاله پس بیا حضور پاک مبارک یو ځل غار حرا ته را روان. نو هغه فرشته مې بیا ولیدله چې په هغه غار حرا کې مې په لومبي ځل لیدلې وه. وی دا اسمان دا غاړه ټوله د هغه د وزرو نه ډکه وه، رنګارنګ وزرې وې خشته. نو زه ویرېدم، یو ډک مې واورېد بره چې مې وکتل دا فرشته د وزرو نه اسمان دا غاړه ډکه. ویرېدم واپس کور ته رالم. نو بیا بي بي خدیجې ته وایي وی په ما څادر واچوه، دسرونی پټ مې که. چې څادر یې پې واچو نو دا فرشته راله، د دروازې نه یې آواز ورکړ یا ایها المدثر، ای څادر اغوستونکیه، قم فاسه فانذر، دا خلک د خدای د عذاب نه ویروه. ورکبک فکبر، او د خپل رب لویي بیان کا. وثیابک فطهر ورجز فهجر، جامې پاکې ساته او د بوتانو نه چې د سنګ مخکې ځان ساتلی دی هغسې ته هم ځان ساته. دقې نه پیغمبر علیه السلام ته د مخلوق د دعوت حکم میلاو شو. بی بی خدیجې ته یې وایي چې ما له خو فرشته راله ما ته فایده ووایي. نو په ښځو کې لومبي ایمان په بی بی خدیجې راوړلی دی. او په هلکانو کې حضرت علي د 10 کالو چې دی خدای پاک مسلمان. او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبي مسلمان شوی دی. او په غلامانو کې لومبي ایمان د حضور پاک غلام زید ابن حارثه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی. دا لومبي مسلمانان شو. بیا ورو خدای پاک مسلمانی زیاتول. حضرت علی چې مسلمان هم د پلار نه پټو. یو ځل د مینا په یو میدان کې نبی علیہ السلام مونځ کو. حضرت علی ورسره ولاړ دی. دې کې ابو طالب راغی. چې ده ولیده نو دی ویرېد چې دا پلار راته غوسه نه شي. نو ورغی. وی دې خوا راشه. وی څه دې کول؟ وی د تره دې زوی سره ولاړم نو د په شان مونځ مې کو. ای بچې مه یېرېږه. وی د تره دا زوی چې درته څه لاره ښیي ورپسې ځه، دې بچه ته تا په غلطه لار ورسم نه کړي. علي صاحب ډاڼه شو. یو ځل نبي علیه السلام سره حضرت علي ولاړو، او دا حضرت جعفر د ابو طالب صاحب بل زوی دی، هغه پلار یې روان دی. ابو طالب دې زوی ته وایي د جعفر ته ای بچې وایي چې څنګه دی هغه رور لګیا دی د تره دې زوی سره دې مونځ کوي، زه ورشه بل طرف ته ته ودرېږه ته ورسره مونځ کوه.
او دواړه تکړه شئ چې دته څوک نقصان درنه ونه رسوي. دومره مینه د مکې خلک راغلل ابو طالب ته. زه حیران شم، د مکې خلک وی دا ورواره د موږ مقابله شروع کړې ده، که دې پیسې غواړي چې څومره غواړي ورته ووایه ورکوو، که ښځه غواړي ګوته دې کېږدي په چا چې هغه ورته وکړو، که مشري غواړي موږ یې مشر کوو هم، خو دا قصې پسې دې نه کوي. ابو طالب نبي علیه السلام راوغوښته، ورته یې ورواره دا ټول قوم راغلی دی او دوی تا ته دغه درې پیشکشۍ کوي، که ښځه غواړي، که مال غواړي، که بادشاهي دا درکوي، خو ته مهرباني وکړه د خپل عبادت دې م کوه، دې نه دې م نه منې کوو، خو زموږ د خدایانو بد مه وایه. ویې ورواره داسې کار دی چې زه م نور تنګ شوی یم، د دې ټول قوم مقابله ګرانه ده او دا قوم زما د مخه تا ته غږ نه کوي. د مهرباني وکړه د دې قوم دا خبره دی ومنه، ته پوه شه خپل عبادت دې پرې تا نه منې کوي، خو د دوی خدایان مه چېړه. حضور پاک مبارک لږ جړغونی شو چې د تره مرانه لاس اخلي، نور ترونه مخالف دي دې مرانه لاس اخلي. وی کاکاجي خیر دی که ته د قوم نه مجبور یې نو تا نه خفه کېږه، خو زما دې قسم یې که دا قوم په یو لاس کې ماته نور کښېني او په دې بل کې راته سپومۍ راکوزه کړي چې دا کومه خبره مې شروع کړې د الله په حکم دا به سر ته رسو او ترې روان شو. ابو طالب دا کافرو په مخ کې ورته اواز کې دلته راشه ورواره. وی نه زه د نه وروستو نه یم، پام کوه چې فکر ونه کې، زه خپل کار دی کوه چې زه جام دیم څوک درته غږ نشي کولی. لیکن هغې حالت کې ابو طالب چې کله مړ کېږي حضور پاک ورته ناست دی، کاکاجي دا چې کومه کلمه ما راوړې ده ووایه، زه به خدای سره د قیامت پر ورځ احاج لک بها عند الله، د خدای په نزد زه پوه شه الله پوه شه، زه به بیا نورې قصې سموم، خو مهرباني وکړه ده ووایه. هلته ابو جهل ورته ناست دی، کافران ورته ناست دي، هغې وی ښه ترغب عن ملت عبدالمطلب، د نیکه دین دې پرېږدې. او نبی علیه السلام بار بار وی کاکاجي زما دا یې دې وخت کې ووایه زه پوه شه زما کار پوه شه بر، خو ګورې که دا کلمه دې ونه وی نو نه دې شم بچ کولی. اخیري د خولې نه دا لفظ وته علی ملت عبدالمطلب چې د خپل نیکه په دین مرمه بل نه قبلو او ساتې ووتله. حضور پاک وجړل او وی هغې پورې به زه تاله د الله نه بخښنه غواړم چې خدای نه یې منې کړی، هغې پورې به الله قرآن شریف نازل کړ، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وی باس کافر له بخښنه به نه غواړي چې تا ته پته ده چې کافر مړ دی، بخښنه به نه غواړي. پیغمبر به بالکل بخښنه نه غواړي، امتي به بالکل که پلار مور کافر مړي نو بخښنه به له نه غواړي. نو بیا نبي علیه السلام وله بخښنه نه غوښتل او فرمایي وی زما د وجې به ابو طالب د سخت عذاب نه بچي، که زه نه وې نو دی به د جهنم ویښ کې پروت و، او بیا به یم د اور څپلی پخپو و مازغه به یې خوټ کېږي. تمارو اصل څیز کلمې شهادت دی. د حضور پاک دنیا ته راتلل دې دقې لپاره چې خلکو باندې یو الله وپېژني، کلمې توحید د الله یووالی. د مکې مشرکانو شرک کو، بوتانو عبادت پې کو، یهودیانو به عزیر علیه السلام ته خدای وي، عیسایانو به عیسی علیه السلام ته خدای وي، مجوسیانو به د اور عبادت کو. حضور پاک د دقه څیزونو د رد دپاره راغلی او دا کلمې خلکو ته پیش کړه چې الله یو د شریک نه لري او زه د خدای پیغمبر. باقي واقعیت انشاءالله چې آینده جمعه کې درته بیان